زه خو رڼا ومه رنګ ومه زه ژوند د جمال ما به ګلونه د جلال په آیینو ګډول زه خو بې نومه بنجارې وم د پښتو د کوڅو د درد خواږه به مې د زړونو په کورونو ویشل ګرانو مینه والو زه یم اقبال حسین افکار او دا د کندهار ټي وي دا یاد او استاد شاعر ادیب مترجم دانشور ډاکټر خالق زیار شپږم تلین به سبا د اتوار په ورځ د دسمبر په 15مه نیټه کال 2022 د یاد وکیل محمد رازق جان ایډوکیټ صاحب په اجره کې سیدا جوړ درګې ملکن کې نمانځلی شي په دې دستوره کې به د ګرد پښتونخوا یاد شاعران ادیبان منورین ګډون کوي تاسو ټولو ته په د محمد رازق جان ایډوکیټ د ډاکټر خالق زیار د کورنۍ خاندان او دغه د مینوالو له طرفه بلنه ده چې تاسو په خپل راتګ دغه دستوره درنه او ښایسته کړئ او دې ته سوري او معنوي ښکلا وروبخئ ډاکټر خالق زیار وایي چې ټکېوي کاڼي زموږ په منځ کې خدایه د لاس په ځای زړونه پولې کړې زموږ د یو انغري هر دښمن لا خپل پلارنی کور د بیلتون چوڼې کړې بل ځای کې ډاکټر صاحب وایي که د ننګ سره هم پکې پاتې نشي که د ننګ سره هم پکې پاتې نشي نورې د څه دي پښتنې سترګې زه د احساس د تخم کر کومه زه د احساس د تخم کر کومه خوبان لا کلي مې په دې وباسي زه د احساس د تخم کر کومه خوبان له کلي مې په دې وباسي او یخې چنې دي چې د مینې په ورشو پریوزي جانان راشه زړه مې نیسه رو په رو پریوزي او که دې په سر کې د شکونو سیلې نه الوزي زما د لاس ګلاب دې ولې د کمڅو پریوزي ما د زړه دشت ګلګون وساتو ما د سپرلو سره سیالي وکړله ګرانو مینوالو دا د ډاکټر صاحب شعرونه دي چې ما تاسو سره شریک کړو ډاکټر خالق زیار د پښتنو یاد شاعر ادیبو د هغه نمانځل د هغه یادونه او ویاړنه په موږ ټولو فرض ده نو زه هیله یم چې سبا به تاسو ټول په پښتني مینه سیدا جوړ درګې ملکن د محمد رازق جان ایډوکیټ صاحب اجرې ته ځان ورسئ او دغه دستوره په خپل ورتګ درنه او ښایسته کړئ